السلام علیکم راځئ یو بله نوې ویډیو مې دله راوړې ده ډېره ښکلې ویې ګورئ لایک او شیر مه هېروئ اله خدایا وای شادمان خلا جمعات نه دی جی دغې ته ورغلم جی او بس د کړکۍ مبارکه کې دا بیټري مبارکه پرته وه جی بس دا مې ترو او ټوګې ته کړه بس ځان ته مې صدقه کړه جومات نه رووتم ټول عمر دا چرګې راپټې کړې وړوکې چورټۍ بېشکه بېشوبې دا پیره چې در باندې زه دا غټه دوسه ووم غټه غواره را پرانېږو پړه مې غټ ارمان دی چې دا غټ اغلا وکړم مسلمانه زه د مالدارو ما الله نو غل له ترقي ورکول ملک ته ترقي ورکول مسلمانه یې په هوا به روانې بس مړه دا احسان به زه ستا چېرته مېر نه او واده دې جوړ شو جوړ شو به چې دا په ارامۍ را چپه کړم انشاءالله تعالی واده وشو د ګاونډیانو واده مې راسره کېږي یو خبره درته کوم چې ګورې ما کومه غوره روانه کړه د هغې روپۍ به تاله نه درکوم او ستا د غوره روپۍ ماله مه راکوه زما اکسپیرینس یوه دی که ما کومه غوره روانه کړه چې کومې ډېرې پیسې کولې هغه ستا نو پرابلم یا لکه زما د سوچ مطابق نه دی د غوا بچی اعتبار پاتې شوی دی دا پکې درېیمه دوسه یو منټ نشته د اکسپیرینس دی نشته که نه ولې ګډه ده ګډه ده نو د پسې غلم نشته هغه لکۍ وله اوچۍ ګډه ده ولکه او لکۍ پسې ده که نه نه بس ټیک دا په پاکستان کې صرف درې ګړي او لکه د غوږونو ته ښه دا شی ماته بربرۍ ښکاري پاکستان کې صرف درې ګړي یو نواز شریف ساتلې ده یو بختي رحمان ساتلې یو دې کور والا ساتلې بس زه راځه دوی جوړ د سیاستدانانو سره ټچ دي زه څنګه ریله کړمه که نه بس ته به دغه کې غمه لکه دا شی خو سپی و تباه نه شي سپی و تا ماته وایې ګډه ده تا چې وایې چیلی ده ما درته وایې چیلې ده نو ما خو هسې ګپ ولګوم خدای ته زه ځم کور ته یاره کور ته څنګه ځي کور ته بلته دې ومه هلکه کور ته څنګه ځي خدای دې تباه نه کړه د چرګانو په غلا کې خو به راشې ته پرېږده چرګانو غلا کې دا شی نه و د غټې غلاګانې که خو دا غټ غټ کارونه وي که نه خو مسلمانه دا خو ماته سپی نه بیعتي ښکاري که دې کسانو دښمني نو بیا نه ورځو لاله واده م نه کوم قسم دې دا غلا نه وړم راځئ دې غلا نه مکه موږ دې مالک خپلې مه کوه ساده به زه سمون بکمون کاکا یو افت خو پکې راغلی یا لکه څوک دي هلکه د سپېدارو تیاره لږه دغه اچول غواړي سره که نه چې اوبه ورکړو که نه وچ شو یار وچ شو ولې که اوپر شي د سپېدار سوری دی سړی نشته مه که سړی داسې ګوره د غلا ډېر ګران کار دی ښه نه آسان دی مسلمانه سپېدار پاڼې نه به درته سړی جوړېږي څه کار کوو په دې غوا باندې اردو طریقه راوښایه چې څه چلوي طریقه دا ده که نه همدا کور دی سمه ده دا خښته راوتې نه ده دا ما مازدیګر رابار کړې ده بس ښۍ خوا به په دغې کښېږدي او ګسه به په د بوتکي کښېږدي کښېښوده بس وختې ښکته دې ودانګئ بس خړه غوا ریله کړه راویې سته بازار ته دې بوتله خرڅ دې کړه واده دې وشو مبارک شه ټیک شو اوس دې بیا پوه کوم خړه غوا به ته را روانې هغه لږ لکې نه و یو دا بله نه ده دا توره ښه زه راځه الله دې خیر وکړي خدایه پروردګاره ته پکې خپل فضل وکړي کامیاب یې مړه زه سره یم لکه اسحاقه ظالمه زما دا غوا کړپاره ډېر کوي یاره لکه دې لی جوړې دا نوکې پالش کړي پوه شوې ځکه کړسا کوي او دا شی ډېر ترنګه دی په کلار راځه زما د خو پوره شپږ لکه روپۍ دې کوه ما ته پولیس کالي راوړه پولیس کالي یا الله ایمان ته مې خیر کړي اسحاقه زما دا غوا راته په ارامۍ ښکاري یاره لکه دا شی راولې مړه لکه دا لیټ بند کړه مړه خدای دې غر که ته خو مې په زور په چا نیسي روه دا غوا روه اسحاقه ورته خو ډېر مست شی روان کړی الله دې خپل فضل وکړي یار که دا هم خرڅ کړه اسحاقه لارې کومرې لږو ښه مسلمانه دا خو د غل د لاس هم درې لاکه کوي اورئ نو ته کوم د جومات مولا یې ته په څو یالې ته په څو یالې ما خو بس په 35,000 روپۍ هم ښه ده او ستا ده یاره که تا دې سره روان کړي خدای دې تباه نه کړه خر دی هله خدای دې غرق غرق دې کړم ما ته څه پته و قسم دې مه وایه که په ارامۍ ته خوشې زویه
تا په ارامۍ غواړې که خر دې روان کړ ته ما په دې خبره پوه کړه تا ماته غټه غلا یاده کړې وه نو ټول عمر ما چرګانو انډې پټې کړي وو چرګې خدای دې تباه نه کړه نو تا خر نه پېژنده زه په دې وختي نشه کې وم چې دیشي خو ښکرې نشته دا شی ما ته څه بل څه شی ښکاري ما وې دا به چېرته په ارامۍ اورېجنل غوایي که نه قسم دی پرېږده دې شړکې پرېږده دې شړکې ور پرېږده یو شپږ 200 روپۍ خو به وکړي که نه په دې را روان که راځه تاسو به زه کور کې ګورم ستا شولک زه وباسم د غلا نه یې خو دې تباه او برباد نه کړه لکه انشاءالله لږ ساعت پسته پسې راځم خو په دې باندې ګیا په एकदम ته پاسه چې چاته پته ونه لګي توبه داسې صفا کړی دی ګیا والا خدای شته که ډکه یم پکې پرېښی زه مړی قسمت چې مې په څه کې و بس هغه خو مې علاوه شوه وتېري هلکه دا خو چانس ولګېده چې خدای پاک تیاره ګیا چاله ورکوي نو انسان به څه کي الله مو بخه یو زوري اعلان واورئ د کلي د جومات نه 80 بیټري پټه شوې ده دا بیټري او دا غل چې چالم په لاس ورلې د جومات انتظامیې ته حواله کوي او د جومات د انتظامیې د طرفه به وته 1000 روپۍ انعام ملاویږي اعلان ختم شو وکنه ورځه بچیو پولیس راوله شیز کوم خواته دی یار په غم واوښتو څه کې لکه دا جي دغه دی دا جي دغه وکنه ده دا جي زموږ نه سخی ورک شوی دی دلته چېرته جي موږ غوا راوستې وه سالان لکه نه او سخی ډېر روان وي بس بېدرکه شو د جوارو کمې کتو جي هم خیر دی خو چې پاتینګلی نه دی کتلی نه جي نه بس دغه هم پسې ګرځېدو که نه څنګه سخی و جي داسې سپین رنګ کې سخی و که نه او دغسې سپین رنګ کې و جي سپین کلر کې سخی و جي سپین رنګ کې و چې لیکل میکل خو پې نه وکړي چې هغه سیمه سي جي دغه مې پې مور بس بېګا یې پې په داسې په نکریزه لیکلی و که نه 80 پې لیکلی و چې موږ وې ورک رانه نه شي جي هغه سخی خو موږ پیدا کړی مبارک شه نه مړه پیدا شو سر غونده کې ښکرې وې ما پولیسو ته رینګ وکړو ما وې زموږ د ګاونډي نه مې سخی ورک شوی دی جي جي او تاسو ولې را پیدا کوئ نو سله دې رینګ کړو نو دونه غټه مسله خو نه وه زموږ د کور کلي مسله وه ما په موږ دا سخی خو نه دی دا دی که نه دا پیدا شو مبارک شي جي مبارک شي الله هم ښاد آباد کا داسې ستر خلک چې زموږ په دې کلي کې خدای وکړي چې د چا نه به څه ورک شي زموږ دا پولیس به اوس هغلته یوم سي نه جي نه بس ضرورت نشته که خیري ورېږه جي مور ده ښه دا بلحال کټ کا الو جی مور بس ښه پیدا شو ښه به دلته کې دا 2 کسانو الله دې بې حسابه بې کتابه جنت ته بوځي ډېر هیلپ یې را سره وکړو به درځمه ښه
وشو جی وشو دا پولیس به اوس هلته بوزي نه ضرورت نشته جی ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني الله می عزت کې بتا خیر دې مزه پوکا جی دا پولیس الله پاک ستاسو خدمت لري کړی چې ستاسو سره خدمت ونه کی نو بیا خو پولیس نشو مړه جی د بل چا څه دی وکي چې کم ضرورت یې کنه زمونږ یاره ستاسو غونډه کې عوامو له موږ د خدمت کوو د پولیسو په ذریعہ چې خلک تماشې کوي تاسو مخ ته جی ټیک ته چه بس کی نه جی نه چې نس کوم هو کله کده سي د یخ د ام جوس ملاو شو کنه جی نو دغه به خی کنه بالکل بس دغه سي یاران وایا یره جی بس الله می عزت وکا ډیر ستړی موکړه ما سره کنه او بس د KPK پولیس بس زنده باد دی اوري او دا گاونډیم چې کم د نو ډیر عوامو خدمت په پولیسو فرض دی جی بالکل جی بس خو دا ماکس لرګه کنه یار چې تا ته خولي مسلمان ماشاءالله دا به دغه د اجازه راته د مور نه ونو حاجی خا ماشاءالله ته ډېر خزوانه یار زه جی ډیر تکړه سړی ما زه مزدوریم کومه خو داسخه ضروری وکنه دا ماته لګه ستونزه وا حادثه اسخه د سکیل را پانی کوو چې لګاتا او کنه حاجی خا ویوا او کا یره جی ولی ما څه چل کړی جی دا خیر کوم ځای نه راوړی جی داسخه خو زمون خپل څخه و جی ولکه دغه وکنه ډایرک حل وایا ډایرک دغه حل نه وای ایو وا مضبوط وا خدای استه چې دا به تیر شوی شلو کالو حلونه مو وای وای اله خدای وای پریزه خبره ختمو د رزقی را سقی سره گلی سچو صاحب لري بوزم جی سچو صاحب لري ما بوزه خو سره نه بوس څخه جوړی جی او اوریدلې مې دي چې هغه د مرچکولو گیم سره کوي بس پته نه راته خو دا خبره ختمو دلته وایا جی دا سقی سره رزقی دا جی د سکار دی چې دا څخه د شاه زمان خلا جمعات نه دی جی دغه تورلم جی او بس د کړکۍ مبارکه کې دا بیټری مبارکه پراته و جی بدا می ترو او ټوګي تکړه بزان ته می صدقه کړه جمعات نه روزه ځان د صدقه کړه دینه مکه نه د جمعات نه دوا غټي بیټریانې پټی شو یې غم ته صدقه کړي او جی هغه بس ما صدقه کړه ځان بیا دې په دې بیټریانو څه کړي جی هغه می خرچ کړ آیفون می په واغې آیفون دې څه وکړو جی هغه می یو جنې سره چې کوم دی جی تعلقات واغې ته می گیفت کو جی د غل سړی مې په پیله د عشق پوری دو وی وخه ای جی بیا به عشق نه کوم بس نه وکړه خدای کو جی اله خدای کو غلی شپ خو ورشماله خدای کو ای پولیس ماما بس اوس په دې کنه ما او دا موټر سایکل چې دې پټ کړو او دا غي سره دی او 2 سولر شیشې پټ کړې وینو په موټر سایکل دې څه کو سولر شیشې دې څه دا هلو وایا جی د جمعهتونو له په جمع لازم ماشاءالله او دا غي نه علاوه به جی غم خادي کوم کنه نو د علاقې سړی مغم خادي خو فرض ده کنه دا خو بکو کنه جی بالکل به او هغه سولر دې سکارو چې پردی جلای می واله وا او دا غي لیټ او بمپر می مات کړو نه په هغه سولر می هغه لغه بمپر او لیټ واغی ماشاءالله ذهني قابل دی جی او دا چانه دی په کې پټ کړو نو مرانه یې شو جی دا دم لاله وجری ته ورله مجی او یو دو پکی پراتونو بس هغه می راچوت کړه ما ادم لاله چې کوم د زکات وباسي کنه ما کې دې شي د په زکات کې خنو هغه می ویوړ جی ځان لري بخپل زکات وي او جی زکات وباسم جی ماشاءالله ذهني قابل پکې دې سکړه پکې می جی یو چرسی ملګری دی او داغه واده نو بس هغه له مې ورکړه میزان ته ولګوي سبا یاد ساتي جی ماشاءالله داسې خلک دي په دنیا کې پیدا او داسې ملګري دي خدای پاک چا لږ نه ورکوي دې نه علاوه یو غلا بل هم کړی و ما نه یې رښتوا جی دا د دیری د جمعات نه می جی او 2 بیټریانې وړي ولو غور شو باغې دې څه کړي جی کشت را پسې سټارټ کش مې اچولې وکنه نو هغه کشت چې اچولې نو هغه راته ویلي که کشت داخل نه کو په دې 15 ورځو کې نو جامې بدنه وباسم د غل سړی مې په پیله د باندې کشم ولیدو وی و جی بس خبره واوره کنه نو هغه دې وای دا کښ لاتم جی دا به شخص مو دا به شخص پاور جی بس دا جی زمونږ من انسانان ژوند باندې خوږیږي کنه جی نور کړي څه غلام لا کړي مونږ ته وای ستانه کې به څه تکلیف
جی بس غلاګانې جی وخی خو به مې نور نه کوي جی واده راسه وکړئ که نه جی یا خدای پاکه نو خدای شته که څوک لاس هم درو جی نو دا پولیس خو په نه څه خبره باندې جی بس نور به موږ لاس نه دوړو که نور څوک لاس دوړي بیا هغه هغوی پوهېږي او کار یې پوهېږي که نه دا جی داسې دغه و که نه دغه مغه کوو د افغانستان نه چې کوم دی انډیا نه حجاز راغلی و که نه هغې کې هم داسې نیمکخو لاسو او جی داسې ځینې سیاستدانان جي دا روپۍ موپۍ والې ده چلولې ده که نه نو دغه کوم ځای چې نیمکخو چې لږ غونته کې مولوي صاحب مولوي صاحب پکې ته خو غټ سړی وو جی دغه دی دا ای جی خبره واورئ بس زما خبره واورئ پیله زما خبره ومایه زه به خیر د لږ روپۍ نیمې درکړم که نه او دا خبره په دې ځای ختمه کړئ رشوت ورکوي نه دا رشوت نه دی جی چی یادوم هلئ چی خدای پاله جی چی یادوم جی چی در باندې څکمه جی خواږه چی در باندې ته موږ پولیسو له رشوت راکړې جی جی ته خو ګیا کولې ته داسې شي پولیس ځان به سیول کپړو کې چې کله زه د ډیوټۍ نه راشم که نه بیا خو موږ غوا هم ساتلې ګڼې جي او بیا د غواګانو ډیوټي هم بیا خو به جي ستاسو ایس ایچ او صاحب پاره هم ساتلی جي پوره بس موږ خو کاروبار خو به کې کړل ښه جي ښه او داسې خو نه ده که نه یوازې خو داسې کار وکړه جی جی اخرنۍ غاړه راکړه جی جی بیا به دې پته نه لګي چې نه مو وکړه والې جي بالکل بالکل که نه دغه د سبا به بیا که خیر وي انشاءالله ګم لګو جومات کې جمع کې که نه او جي اوس داسې کار وکړه جی جی ستا دې زما د طرف نه 15 کاله جیل مبارک شي څه 15 کاله جیل تاسو خو ما ته وایئ چې دلته حل ووایه نو به دلته دې پرېږدو جي حل خو هم د معنی ویلو به نور حلونه هلته وي دا خو نه انصاف دی